عزتمندو درون غم دی درون خفګان دی چې شیخ عبدالعزیز رحمه الله زموږ نه جدا کیږي. شهادت نقصان نه دی، شهادت عیب نه دی، شهادت تاوان نه دی، شهادت نیمګړتیا نه ده، شهادت یو نعمت دی. ای زما عزتمندو د دې عقیدې د قرآن او د سنت لارویانو په شهادتونو، په جیلونو، په ورکېدلو، په وینو باندې دا مسیر مه پرېږدئ. ستاسو سلفو صالحینو په هر وخت کې قربانۍ ورکړي دي. مخکې دور ته نه ځو، په نږدې دور کې علامه احسان الهي ظهیر رحمه الله د دې عقیدې دپاره شهید شه. د هغې نه بعد شیخ القرآن قائد انقلاب امام الجهاد شیخ جمیل الرحمن رحمه الله د دې عقیدې دپاره شهید شه. په نږدې وخت کې زمونږ لوی شیخ په افغانستان کې شیخ متوکل رحمه الله د قرآن او د سنت دپاره وینه ورکړه. د هغې نه بعد شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله د دې دپاره وینه تویه کړه. بیا وروستو شیخ سردار ولی رحمه الله هغه د دې قرآن او سنت دپاره وینه تویه کړه. د قرآن او د سنت لارویانو په شهادتونو، په مرګونو، په قربانیو دا لاره نه ډب کیږي، دا لاره نه بندیږي. خو د الله دشمنان دې دا واوري، د اسلام دشمنان دې واوري، د حق دشمنان دې واوري چې تاسو زمونږ لاره په مرګونو نشئ بندولی. که دا لاره د اسلام د چا په مرګ ختمېدلی، عمر شهید شه په جومات کې، نن به اسلام نه وی. عثمان په کور کې شهید شه رضی الله عنه، نن به اسلام نه وی. علي رضی الله عنه په جومات کې شهید شه، نن به اسلام نه وی. شهادتونه زمونږ لاره نه بندئ، دعوت ته ملا وتړئ. ټول طلاب العلم علما دلته موجود یئ. د قرآن او د سنت میشن ژوندی کئ، وینه پیش کئ، جانونه پیش کئ، مالونه پیش کئ. او شیخ عبدالعزیز رحمه الله د هغه ملګري، د هغه مقتدیان دي دا میشن نه پرېږدي. او د حق دشمنانو ته یو پیغام ورکوم: و باطله دا واوره، په هغه میدان کې چې د دلیل میدانو، په هغه میدان کې چې د کتاب میدانو، په هغه میدان کې چې هغه د کتاب و سنت میدانو ته مات شوي، ته لاجوابه شولې، تا ناکام شولې. په دې شهادتونو د قرآن او د سنت لاره نه بندیږي. حکومت وقت، ارباب حکومت د هغوی ذمهواري ده په دې ملک کې د هر باشنده حفاظت یقیني کړي، بالخصوص د علماو تحفظ یقیني کړي. د عامو خلکو دپاره سکیورټي شته، د وزیر دپاره شته، د یو منشتر دپاره شته. خو زما عالم د شپې شهید شي، زما عالم جومات ته په لاره روان شهید شي، زما عالم په جومات کې شهید شي، نه یې تپوس شته، نه یې حفاظت شته. دا د دې حکومت ذمهواري ده چې د شیخ رحمه الله قاتلین پیدا کړي او سختو نه سخته سزا ورکړي. ولې د اسلام دشمنان، ولې د اسلام بدخوا دا رڼاګانې وجني؟ نو عزتمندو شهادتونه راځي، نوې خبره نه ده. حوصلې مه بایلئ. رسول الله علیه السلام وفات شه، میشن نه دی ختم شوی. صحابه لاړل، دا میشن نه ختمیږي. د شیخ رحمه الله په شهادت ملا وتړئ، یو شئ، لاسونه یو بل له ورکئ، اتفاق او وحدت پیدا کئ، جوماتونه او مدرسې آبادې کئ، د قرآن او د سنت درسونه عام کئ. د شیخ رحمه الله به خوشحالی، روح به دعا کئ. او که موږ د هغه میشن پرېښودو، دقه زموږ تاوان دی. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.